د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تکړه توپ اچوونکی شاپور زادران د مهال د یوې سختې ناروغۍ له امله په بستر پروت دی او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ بلل کیږي. شاپور زادران د افغانستان د کرکټ له مخکښو او اغیزناکو لوبغاړو څخه و چې د خپلې چټکې توپ اچونې او زړورتیا له امله یې د هیواد نوم په نړیوالو سیالیو کې روښانه کړی و. نوموړي د ملي لوبډلې لپاره په ډیرو مهمو سیالیو کې برخه اخیستي او د بریاو په راوستلو کې یې مهم رول لوبولی دی. د هغه ناڅاپي ناروغۍ د کرکټ مینوال، لوبغاړي او عام خلک خواشیني کړي دي. د ټولنیزو رسنیو له لارې ګڼ شمېر خلکو د هغه د ژر روغتیا لپاره دعاوې کړي دي او د هغوی کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د کرکټ مینوالو او د هیواد له ټولو وګړو غوښتنه کیږي چې د شاپور زادران د بشپړې روغتیا لپاره دعا وکړي ترڅو یو ځل بیا روغ رمټ د خپلو مینوالو ترمنځ راڅرګند شي. ویل کیږي چې د هغه درملنه روانه ده او کورنۍ د ټولو دعاو او ملاتړ څخه مننه کوي.